دلته په امریکا کې چې په لارو کوڅو کې تېرېږي نو کله کله به وګورې چې په تارونو کې بوټان راځوړند دي. اوس دلته وګوره، دلته دوه ځایه راځوړند دي، یو دغه ځای کې راځوړند دي او یو دغه ځای کې. اوس دا څه مطلب؟ د دې 5-6 مختلفې وجې ښودل شوي دي. اول تر ټولو نه غټه وجه دا ښودل شوې دی چې په امریکا کې په کوم کوڅې کې یا په کومې محلې کې که د بوټان ولیدل چې په تارونو کې راځوړند وي، د دې مطلب دا چې په دغه محلې کې، په دې کوڅې کې ډرګس خرڅېږي، پوډر، غټه نشه خرڅېږي، وړه نشه نه، سګرټ، نسوار یا شراب دلته اجازه ورکړل شوې دی، نور هم وړو نشو خو غټه نشه چې کومه دی هغه په دې محلې کې، په دې کوڅې کې خرڅېږي. تر ټولو نه غټه وجه دا ښودل شوې چې په دې محلې کې به غټه نشه خرڅېږي. او دویمه وجه دا ښودل شوې دی چې په دغه ځای کې به بدماشان اوسېږي، لږ په احتیاط سره تېرېږه. او بیا نور هم داسې 3-4 وړې